ابو هريره وی یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې یا رسول الله ای النساء خیر، یعنی په ښځو کې غوره ښځه کومه یوه ده؟ لکه څنګه چې ورور سوال کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته التي تسره اذا نظر الیها، چې خاوند ورته وګوري خوشحاله شي، چې خاوند ورته وګوري څه شي؟ خوشحاله شي. چې ته کور ته ورننوځې او ستا نظر بې پرېوځي او ته خوشحاله شي او سکون درته میلاو شي. بعض وروڼه په داسې امتحان کې پراته دي چې کور چابي تو کړي ورننوځي او ته وسره دی، د دې پی نشته او د هغه پمپري نشته او پلار دې نن بیا غوسه و او مور دې نن بیا دا ووي او خور دې دا ووي او ورور دې دا ووي او وړه نشته او پی نشته او شملې نشته. سړی وایي چې الله اوس د دې بلا نه مې د الله خلاص کړي. نو بیا دی بهر پروت وي، بهر پروت وي که ما لکه ما ته بعض کسان د بعض مبارک وي دی د شپې ناوخته پورې بهر وي. نو غریب به دغې داسې ښځه به اورېدلی چې هغه کور ته ورځي طبیعت ورله ښه خراب وي چې څومره بهر یم ښه یم. یا یو نیمه ښځه باندې سړی واوړي د ځان خیال نه ساتي، صفایي نشته، په بد حال ګرځي، نو خاوند به څه خوشحاله شي چې ورننوځي کور د هغه په بد حال، کپړې په بد حال، په جامو کې وچ ځای نشته، دې باندې ماشوم میچاجي کړي دي او دې باندې هغه پلاني میچاجي کړي او د سالن بین ترې روان دی او د لوګو بین ترې روان دی او په بد حال. او بیا وایي دا بعض خویندې وایي زما خاوند وایي چې دویم واده کوو. دا خو صرف د وینا په دغه کې دی، یعنی چې یو سړی صبر وکړي داسې ښځې سره دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران دی. څه وایي بس خو به داسې چې هغه سره عادت دي، لکه موږ خو دا وایو چې داسې ښځې سره صبر څه دی؟ ګران دی، ډېر ګران دی. نو ښځه هغه ښځه چې ته ورته وګورې او څه شي؟ خوشحاله شي، زړه دې باغ باغ شي، ښایسته ښایسته خبرې، ځان یې سنبال کړی، خوشبویي لګولي، ته کور ته ورننوځې کوټ دنه والي، ټوپۍ دنه والي، جورابې دله لرې کړي، ډوډۍ دله راوړي، بل شی دله راوړم، چای دله څنګه پوخ کړم او پکې داسې تپوسونه ځنه کوي. ها دا د دغه خبرې نه دي، دا خو زه ګوره حقیقت بیانوم چې ښځه دې ته وایي ژوند داسې خلکو تېر کړو. او بعض هغه دي غریبانان چې سهار او ماښام د هغوی په کور کې درز او غپه درز او غپه، کنځلې او جګړې او وهل ټکول او طبیعت ده او هغه ده او دې ده. د دوی د ژوند ډېر تنګ او د کور دا مسلې نه دي. دا ګوره سړی لیونی کوي، سم خیال دی؟ بهر دا مسلې ګوره سړی نه ګډوډ کوي، خو د کور دا مسلې سړی خرابوي. نو چې ښځه داسې چې ته ورته وګورې خوشحاله شي. وتطیعه اذا امر، پیغمبر وی بل پکې دا صفت دی چې خاوند ورته څه وایي هغه کوي، چې خاوند ورته څه وایي هغه کوي. ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره، او هغه څه نه کوي د خپل ځان په باره کې او یا د مال د خاوند د مال په باره کې چې هغه د خاوند بدي شي. یو حدیث کې داسې راځي، امام نسائی دا حدیث راوړی، دا قسمه خبرې د دې هلکانو ډېرې خوښې ده، ودونه یې چې نه یې کړي، هسې ورته خاندي را خاندي. خو دا بعض به ما ته دا وایي چې زمونږ خو موقع تللی، ته موږ ته څه له بیانې؟ دا موقع چا ویلي تللی؟ دا دویمه به څوک کوي او دا درېیمه به څوک کوي او دا څلورمه به څوک کوي؟ موقع تللی، هېڅ موقع نه تللی. اوس که څلور یې کړي خو څه ووایم؟ که څلور یې کړي هغه جدا مسله ده،